بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم و قرآن عظیم کے دخپل نمونو مبارکو پبارکے د دعا کولو حکم کرے پا حدیث مبارک کی رازی چې د الله تبارک و تعالی نمونه مبارک دا یو کم سل دی او بیا رحمتا للعالمین فرمایلی دی څوک چې دا نمونه مبارک یاد کی او د دې نمونو مبارکو ذکر او د دې یاد او حفظ وکړي دې به ضرور جنت ته الله داخلوي. یا الله اے معبودا تو دا عبادت لائق زبندست ہے ما تا دا خپل عبادت توفیق راکا دا عزم او دا یقین قوت دا زیاتولو دا پارا دا یا اللہ ذکر زرزلے سوک چ روزانہ وائی دا غب عزم او یقین قوت دا ډیر زیات شي دلا علاج مریض د پارا پدې باندې تجربه شوی دا چې د دې پډې ډېر ویل سره یعنی یا الله ور سره بلا علاج مریض ته الله شفا د هر بیماری نه نصیب کړي. یا رحمان اے مهربان ذاتا په مهربانه عام سره د هر منفس سلزله د یا رحمانو ذکر کول سره د زړه نبا سختی او غفلت دا الله ختم او لری کړی. یا رحیم اے لویا مهربانا ذات پروردگارا ستا درحم طلبگاریو پمونگ باندې خپل رحم او فرمایا د هر من رستو سوک چې سل کرتے د یا رحیم ورد کئی هغه به د دنیا د فتونو نه محفوظ او بچي او د دنیا خلق بټول پاغه باندې مهرباني کون کی جوړ شي. یا مالک اے حقیقی بادشاہ تو بادشاہ مونږ ستا غلامانیو مونږ ته ستا د غلامۍ توفیق را نصیب کړه د سحر د مون نفس د یا مالکو کثرت لستلو سره به الله تعالی دغه انسان ته مال او دولت او غنا نصیب او فرمایي. یا قدوس اے د هر بدو د کمزورو او د نقصانونو نه پاک ذاتا ته پاک ذاته مونږ د ګناه په نقصانونو خطایانو کې لې پیتو مونږ ته د ګناه او د خطا نه پاکي را نصیب کا. څوک چې د زوال نه پس روزانه د دې ورد کوي نو د هغه زړه به الله تبارک وتعالی روحان کړي او د مرزونو نه به الله هغه ته نجات ورکړي. یا سلام اے بے عیب ذاتا تا دا ار افت او دا ار نقصان نا پا امان او سالم یہ مونگتم دا ہر افت نا نجات او سلامتیا نصیب کا دا دے اسم مبارک کسرت سره چه سوک ذکر کی اب اللہ دا تمام افتونو نا محفوظ او بچ کری او چه سوک یو سل 50 کرتے دا اوا یو پا بیمار باندے دم کری اللہ با بیمار تا صحت ور نصیب کری. یا مؤمن ایمان او امن ورکون کی ذاتا مونږ ته کامل ایمان او امن را نصیب کا د سویره او د خطرې په وخت کې چې شپږ سوه دېرش کرتے د دې اسم مبارک ورد وکړي شي الله به د نقصان او د یری نه محفوظ او بچ کړي. د دې اسم لستون کې یا ځان سره لیکلي او ساتي هغه به الله په خپل امان کې اولري او د ار نقصان
او د ار افت نه به هغه ته نجات نصیب شي. یا مهیمن اے نگهبان ذاته زمون نگهبان او مددگار شه. څوک چې د غسل نه پس 2 رکعاته لمونځ نفل ادا کړي او په رښتوني زړه سره د دې اسم مبارک ورد وکړي، الله تعالی به د هغه ظاهر او باطن صفائی نصیب کړي. او څوک چې 115 کرته د دې نوم مبارک ذکر او ورد وکړي، هغه به رب لا یزال په پټو رازونو خبردار کړي. یا عزیز اے په ارچا غالب او طاقتور ذاته مونږ ته طاقت او غلبه په ار کافر ظالم نصیبا او فرمایا. څوک چې تر 40 ورځو پورې 40 ځلې د دې اسم مبارک ورد فرمایي او د دې ذکر یاد ساتي، هغه به الله تبارک وتعالى پټول مخلوق عزتمن او مستغنی جوړ کړي. یا جبار اے پټول زورور ذاته ته په ارچا زورور یې، مونږ د خپل زور او د خپل قهر نه محفوظ وساته. کوم سړی چې د چاندې په ګوته دا نوم نقش کی او هغه پلاس کی، نو هغه ته به الله تعالی په خلقو باندې غلبه او هیبت نصیب کړي. څوک چې روزانه سحر او ماښام د دې نوم مبارک 200 او 46 مرتبه ذکر وکړي، رب لا یزال به د هر ظالم او د هر قهر نه بچ او محفوظ ساتي. یا متکبر اے دلوی او بزرگی والا ذاته تلایق دلوی او د بزرگی. څوک چې د سکار په شروع کې دا نوم مبارک ذکر کې او دا پڑھاوي، الله تعالی باغ کار کې کامیابی ورته حاصل کی او په کثرت سره د دې ورت کوون کې تبع الله تعالی عزت او لوی ور نصیب کړي. یا خالق اے د خیر او د شر پیدا کوون کی ذاته ته خالق یې، د هر یو شی پیدا کوون کی امته یې. څوک چې ورځې پر لپسې د دې نوم مبارک سلسل کرته یا خالق یا خالق لولي، هغه به رب لا یزال د ټول افتونو نه بچ کی. د دې نوم مبارک همیشه لستون کې به په مخ کې نور او په مخ کې ښکلا او ځلا نصیب شي. یا باری اے سا اچون کی ذاته تا هر څه ژوندي کړي دي او هر چاله تا سا او روح ورکړي دي. کچری یو بے اولاد زنانا وروجی اونیسی او د ابو سر روجا ماتول نفس 20 کرتے الباری 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 نم مبارک د الله اولولی، الله تعالی با هغه بے اولاد زنانه ته اولاد نصیب کړي. یا مصور اے شکل ورکون کی ذاته تا خسته خسته شکلونه انسانانو ته ورکړي دي. اے د خسته شکلونو ورکون کی ذاته مونږ ته مخ منور او د قیامت پر ورځ ښکلي شکلونه راکا، د زناور او د بدانو شکلونو نه محفوظ وساته. یا غفار اے ډیر بخون کی ذاته زمون مغفرت او فرمایا. مون ګناهګار سیاکار بیستا د بخین نه بل وسیله وسره نه لرو، مونږ ته د خپل ګناهونو بخنه راکا. څوک چې د مازیګر مون نه پس روزانه یا غفار اغفر لی په کثرت سره لولي، رب لا یزال به د هغه نه رضا شي او په خلقو کې به بختور او کامیاب اوسیږي. یا قهار اے د هر چا د زور او د تشدد قابو کون کی ذاته مونږ د اره غلبې
او د هر چا د قهر نه بچ وساته. څوک چې د یا قهارو ډېر ډېر ذکر کوي نو د هغه د زړه نه به د دنیا محبتونه او لالچونه ختم شي او د خدای پاک د مینې او د محبت سمندر به د هغه په زړه کې پیدا شي. الله سره به مینه او محبت نورم زیاته شي. یا وهاب اے هر چاته ورکون کی ذاتا او هر چاته هبه کون کی او عطا کون کیا. د فقیره او د لوګي د غربت په وخت کې چې څوک یا وهاب یا وهاب ډېر ډېر وایي یا د ساخ مونږ په آخري سجده کې سلويخ ځلې د دې ذکر په سجده کې وکي الله تعالی به هغه د فقیره او د لوګي او د غریبینا بچ کی او مال او دولت پورته ورکی. که څه خاص حاجت ورپېښ شي نو د کور یا د جماعت په صحن کې دی درې سجدې وکړي او بیا د لاسونه پورته کړي اسمان طرف ته او لاسونه اوچت کړي شوي حال کې د سل کرته د دې اسم مبارک ورد وکړي. الله تعالی به د هغه هر حاجت ضرور پوره کړي. یا رزاق اے هر چاته روزي ورکون کی ذاته مونږ ته فراخه او حلال رزق را نصیب کړه. څوک چې د سحر د مانځه نه مخکې د کور په څلورو واړو ګوټونو کې لس لس کرته یا رزاقو یا رزاقو اولولي او دمویه نو دغه کور ته به بیماری او نیستی هیڅ چرې را نشي. مخ قبله طرف ته اولري او د خې ګوټ نه دې شروع کړي او په هر یو ګوټ کې دې لس لس کرته دا اسم اولولي دغه کور ته به بیماری او افتونه مرزونه حس کلم را نشي. یا فتاح اے د هر مشکل کوشا ذاتا زمون مشکلات آسان او ختم کړه. د سحر مون نفس چې پسینا باندې لاسونه اوتړي او یا کرته دا اسم مبارک وای نو د زړه د ایمان او د انوارو منورتیا او د انوارو رڼا به په مخ او بدن ظاهر شي. د قیامت پر ورځ به مخ منور وي او د الله مخ کې به منور مخ او روخانه مخ ولاړ وي. یا علیم اے فراخ علم لرون کی ذاتا مونږ ته د حق او د نفع علم را نصیب کړه. د دې اسم ډېر ډېر ویون کی باندې الله تبارک وتعالى با د علم او د معرفت دروازې پرانیزي او د ډېر علم او د علم نافع عالم او عارف په جوړ کړی شي. یا قابض اے روزی تنگون کی ذاتا ستا لاس کې د هر چا رزق دی چاته چې خوښ شي رزق ورلتن کې مونږ د رزق د تنگ سیانا په امان او بچ وساتي. څوک چې د روټه په څلورو ټکړو باندې د دې نوم مبارک لیکل وکړي او سلوي خرزه پیدر په دغه روټه اخري الله بده د لوګي او تندو او د غریبه او د درد تکلیف نه په امان کړي. یا باسط اے روزی فراخ کون کیا چاته چې د خوښ شي هغه ته روزي فراخ کړي. نو اے روزي فراخ کون کیا مونږ ته روزي فراخ کا. څوک چې د ساخ منځ وکړي هغه نه بعد اسمان طرف ته لاسونه پورته کړي او لس لس کرته دا اسم مبارک لولي او په مخ باندې لاسونه راکاږي نو الله تعالی به دغه کس پټول خلقو کې سرپراز او سربالا کړي او دې به د هر افت مصیبت نه بچ او چاته به محتاج نشي. یا خافض کتکون کی ذاتا ته هر متکبر را غرزوین کی مونږ د کبر نه بچ اوساتا او مونږ د زلالت نه بچ اوساتا. څوک چې روزانه
1500 کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به د هغه مرادونه ټول پوره کړي او مشکلات به ټول لري کړي شي. څوک چې د دې نوم مبارک سره درې روزي ونیسي او په څلورم ورځ بل ځکه د خلکو نه کینی او یا کرته دا اسم مبارک ولولي په دښمن باندې به الله هغه ته فتح او بری نصیب کړي. يا رافع اے پورته کون کی ازاتا موږ نفع او رفع غواړو. څوک چې د هرې میاشتې په 14مه شپه د نیمې شپې په وخت کې سل ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تبارک وتعالی به دا مخلوق نه بېنیاز او مستغنی او بے پروا کړي او الله تعالی به هغه ته مال او دولت نصیب وفرمایي. يا معز اے عزت ورکون کیا مونږ ته عزت راکړه. څوک چې د پیر یا د جمعې دروازې د ماښام نه بعد څلوېښت کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به هغه ته په خلقو کې عزت او برکت او نور ور نصیب کړي. يا مذل ذلت ورکون کی ذاته مونږ د ارذلت نه بچ او محفوظ کا. څوک چې 15 او یا کرته یا مذل وای او بیا سجدې ته لاړ شي او دعا وکړي الله تعالی به د هر ظالم حاسد او دشمن نه محفوظ او په امان کړي. يا سميع اے ارس اوریدون کیا ته د هر څه اوریدلو والای زمون نیک خبر نصیب کا. هغه خبره نه چې ته په ناراض شې بلکې ستا د رضا خبرې زمون نه واخله چې ته وره خوشحال شې. څوک چې د زیارت په ورځ د ساخ مونځ وکړي هغې نه بعد مخ په قبله کینی 1500 کرته یا 100 مرتبه یا 50 کرته دا اسم مبارک تلاوت کړي دا هغه دعاګانې به رب لا یزال قبول کړي او څه چې ضرورت وي هغه به الله ورته پوره کړي. په دغه وخت کې د چا سره خبرې نه کوي. څوک چې د سحر د فرض او د سنتو په منځ کې دا اسم مبارک 100 کرته ولولي هغه ته به الله تبارک وتعالی په خاص نظر وګوري او د محبت نظر به داغه په مخ هر وخت د الله د طرف نه پروت وي. يا بصير اے هر څه لیدونکیا تو په هر څه قادر او هر څه لیدونکی مونږ سره احسان وکړه زمونږ د بدونه درگذري فرمایا. څوک چې د جمعې مانځه نه پس کېناستو مخ په قبله او 100 کرته دا نوم مبارک ولستو داغه په زړه کې به الله نور او پسترګو کې به رڼا پیدا شي او د سترګو د بیمارۍ نه به الله محفوظ وساتي. يا حكم اے حاکم مطلق ذاتا ته حاکم مطلق څوک چې د شپې په اخره حصہ کې او د سوکړي او یو کم 100 کرته دا اسم مبارک ولولي نو دا غزړه رب لا یزال د خپل اسرار او انوار مرکز جوړ کی. څوک چې د جمعې پشپا دا اسم دومره وایي چې به خود شي او به هوش شي نو دا غزړه الله د کشف او د الهام او د اسرار مرکز جوړ کړي. يا عدل اے سراسر انصاف والا ذاتا څوک چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه کې د روټۍ په شلو ټکړو باندې یا عدل ولیکي او بیا یې اخري نو الله تبارک وتعالی به د هغه دپاره ټول مخلوق غلام او مسخر جوړ کړي. يا لطيف اے سراسر لطف او کرم والا ذاتا
پمون خپل کرم او لطف او فرمایا څوک چې دا اسم مبارک روزانه یو سل دری درش کرتے لولی الله تعالی به داغه پر رزق کې برکت او ټول کارونه به په خشان سره الله پوره کړي په فقیره او په لوګو تکلیف مصیبت او پریشانه کې مبتلا انسان چې سوخ په خشن او دس وکړي او د رکعات مونږ وکړي او پسړه کې د مقصود خیال ولري سل کرته دا اسم وایي الله تبارک وتعالى باغه پټولو مقاصدو کې کامیاب او بریالي کړي یا خبیر اے په هر څه خبردار ذاته څوک چې تر او روزو پورې ډېر ډېر د دې اسم مبارک ورد کوي او د دې ذکر کوي په هغه باندې به الله تبارک وتعالى د خپل پټو رازونو دروازې کولو کی او پټ رازونه ورته ظاهرېدل شروع شي یا حلیم اے ډېر بردبار ذاته څوک چې دا اسم مبارک په کاغذ باندې ولیکي او په اوبو یې وینځي او هغه اوبو په کوم سیز باندې وشیندل شي نو په هغه کې به خیر او برکت الله نازل کړي یا عظیم اے ډېر لوی ذاته د دې اسم برکت ډېر ډېر ویونکي سره الله تعالی د دواړو جهانونو عزت او عظمت ملګری کی د دې اسم مبارک چې څوک ډېر ډېر ورد کوي هغه ته الله تعالی عزت او عظمت حاصل کړي یا غفور ډېر بخون کی ذاته مونږ ته بخنه او فرمایا څوک چې د یا غفارو ور ډېر ډېر کوي نو الله تبارک وتعالى به د هغه په مال اولاد کې برکت واچي او درد او تکلیف خفګان نه به الله تعالی هغه بچ او محفوظ کړي یا شکور ډېر قدردان ذاته په معاشه او تنګوالي کې یا درد او تکلیف کې مبتلا انسان کو روزانه یو سلويخ کرتے دانو مبارک اخلی یا شکورو الله تبارک وتعالى بهغه ته د هر آفت او تنگسیانا نجات او فلاح ور نصیب کړي یا علی ډېر اوچته ذاته مونږ تم اوچته مرتبه نصیبا راکړه څوک چې د دې اسم مبارک همیشه او هر وخت یاد ساتي او یا یې اولی کې خپل ځان سره اوساتي نو الله تبارک تعالی با هغه ته د مرتبه اوچتواله خوشاله او په مقصد کې کامیابی حاصل کړي یا کبیر ډېر لویا او بلند والا ذاته څوک چې د عہدینا غرزول کړي شوی وي د دې اوروجي اونیسی او روزانه د زلزلې یا کبیر وای الله تبارک وتعالى باندې په خپل عہده او په خپل منصب بیا په حال کړي یا حفیظ د ټولو نیکهبان ذاته زمون هم نیکهبان شه د دې اسم مبارک کثرت سره ورکون کی او لیکلی ځان سره ساتون کې انسان با الله تبارک وتعالى با د هر قسم خوف او خطر او د ضرر نه محفوظ کړي او الله تعالی په خپل امن او حفاظت کې وساتي یا مقیت طاقت ورکون کی ذاته مونږ ته طاقت د پاره د نیک عمل نصیب کا د مقصد حاصلولو د پاره د اوبوس کلو په خالی لوخي کې دا وزلي ولیکي یا مقیتو بیا د دم کړی بیا د په هغه لوخي کې اوبو واچوي او اودس کې ان شاء الله په هر مقصد کې
بدی الله کامیاب کی مقصد به حاصل شي. یا حسیب اے حساب اغستون کی ذاتا کچره د چا بنی آدم یا سیز نه يروي نو د زیارت د ورځې نه د شروع کړي تر اتو ورځو پورې د سحر او ماښام او یا کرتے حسبی الله الحسیب وای ان شاء الله د ار شر نبا محفوظ شي او فلاح به بیا مومي. یا جلیل اے اوچته بلند مرتبه والا زمون مرتبه بلند کړه پمشکو په انبرو زعفران سره د یا جلیلو الکی او ځان سره د اوساتی او په کثرت سره د یا جلیلو ورد کوي نو ان شاء الله غتبا عزت او عظمت او قدر او منزله الله زر تر زر نصیب کړي. یا کریم اے ډیر کرم کون کی ذاتا د خپل کرم په خاطر مونږ باندې کرم او فرمایا کچره څوک روزانه د دې اسم مبارک لستلو کې ودشي او روزانه ودکیږي او دا ورده په خله کې وي نو ورتبه الله تبارک وتعالى په عالمانو صالحانو بزرګانو کې ډېر لوی عزتونه او شرافتونه نصیب کړي. یا رقیب اے لویو بلند نیکهبان ذاتا زمون نیکهبان ناصر مددگار شه څوک چې روزانه وزلي یا رقیب وایي او په خپل مال او اولاد باندې دموي او ډېر د دې اسم مبارک ورد کوي نو ان شاء الله تبارک وتعالى هغه به د ټولو آفتونو او مصیبتونو محفوظ اوسيږي. یا مجیب اے دعا او جړاګانو قبل ان کی ذاتا زمون دعاګانې او جړاګانې قبول کا څوک چې په کثرت سره د دې اسم مبارک ورد کوي نو د هغه دعاګانې با رب العزال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او اجري به دغه دعا نرد کیږي سوالونه به د الله په در منظور او قبول شروع شي. یا واسع اے فراخی راوستون کی ازاتا مونږ باندې فراخی راولا اسانی را باندې راولا څوک چې د دې اسم مبارک ډېر لستل کړي او ډېر وایي الله تعالی ور باندې د ظاهري او باطینی مالدارې دروازې کولاو او پرانیزي. یا حکیم اے د هر خبرې د تل او د هر څه په حقیقت باندې پودون کی ذاتا څوک چې په کثرت سره یا حکیم وایي په هغه باندې با رب العزال د خپل علم او د حکمت او درازونو دروازې کولو او پرانیزي. یا ودود اے ډیر محبت کوون کی ذاتا څوک چې زرزله دا اسم مبارک تلاوت کوي او پابندې سره د دې ورت کوي او په خوراک باندې دم کړي خپل بیبي سره هغه روټه اخروی نو ان شاء الله د خزه او د خاون ترمن زبا خفغان ختم شي او د محبت او د راحت زندگی با شروع شي. کسکار کې انختوي نو دا اسم روزانه پابندۍ سره لستلو سره هغه کارونه به الله ضرور شرطه ورسي. او وای ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري مرسوک میدا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاویږي. بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري
شیرین ادا و صدیق اکبر دلته دے حضرت عمر دلته دے او صدیق اکبر دلته دے یا مجید اے دلو یو بزرگے مالکا کچر سوک بندہ پا موزی مرض مفتلاوی آتشک یا جزام نو هغه د میاشتې په 14 14 15 ورځ روزه ونیسي او د روزه ماتي نه پس ته د یا مجید ذکر په کثرت سره وکي په عبود دم کړي او هغه عبود اوس کی ان شاء الله ډیر زر به صحت بیا مومي یا باعث اے مړي جند کون کی ازاتا د قیامت دروازه مالکا مړي بت جند کې کله چې مونږ جند کې خدای د خپل رضا موافق جن مونږ ته نصیب کا سوک چې روزانه د شپې او د کېدو په وخت کې پسینه باندې لاس مبارک کیدی او یو د پاس اصل کرته دا یا باعث نو مبارک واخلی نو د زړه تل تبه د الله علم او حکمت ورکوشي یا شهید اے حاضر او ناظر ذاتا ته په هر ځای حاضر او ناظر او موجود د نافرمانه بیبي یا د نافرمانه اولاد په تندي باندې چې د سحر په وخت کې څوک لاس کیدی او یو اشکرته یا شهید اولولی او دموی نو ان شاء الله هغه بیبي او اولاد به فرمان بردار جوړ شي یا حق اے برحق ذاتا ته برحق او ثابته سوک چې د سلور ګډیس کاغذ په سلور واړو طرفونو باندې چې الحق اولکی بیا د سحر په وخت کې هغه کاغذ په تلی باندې کیدی او اسمان طرف ته اوچت کړي او دعا وکړي نو ان شاء الله رکشوي سیز یا رکشوي انسان سامان به ورته الله بیرته پلاس ورکړي یا وکیل اے لویا کار سازا زمون د کارونو سازولو والا خو بسمته زمون کارونه جوړ او ساز ورکا د هر قسم آسمانی آفت د ویری په وخت کې چې د یا وکیلو ورسو کوي ان شاء الله د هر آفت او مصیبت نه محفوظ شي یا متین اے دلوی قوت والا ذاتا ته د قوت والا مالکی مون کمزوری مون سره خپل قوت او نصرت ملګری کا د یا متینو ورت یادا چې یو سړی اولی کی په کاغذ باندې او په بو سره وینځي او هغه زنانه لور کی کما زنانه په بدن کې چې پای نی معشوم یې وګوي هغه کاغذ دی پاغي اوس کوي سره د اوبو ان شاء الله پای د بدن به زیات شي او داغه معشوم به پور مامور مړول شروع کړی شي یا ولی اے حمایت و امداد کون کے دوستا مونږ سره حمایت او مدد دوستی او فرمایا کوم سړی چې د خپل کور د خلقو د عادتونو نه او داغي د خویونو نه خوشاله نوي هغه چې کله د هغوی مخې ته ورځي نو دا اسم مبارک ته لولی او په هغوی طرف ته دی ورکوف کوي ان شاء الله داغي نیک خویونه به نصیب شي یا حمید اے د تعریف لائق ذاتا 15 خرزه متواتر پتنهای کی چې دا اسم مبارک ډیر ډیر لولي یا حمیدو اغلب الله تعالی په عادتونو کې برتری او اوچتوالی ورکی د ارچا په نظر کې بدرون او د ارچا په نظر کې با خوب راشي یا محسین اے دشمار په دیر کې راګرون کی ذاتا تب مونږ یو ورځ خامخا د خپل شمار په کتاب کې راولې څوک چې دا روزانه د روټۍ په شلو ټکړو باندې شل ځلې دا اسم مبارک دم کی او هغه اخروی ان شاء الله تمام مخلوق به تابع او مسخر جوړ کړي شي یا
مبدي ایڑم بیزل پیدا کون کی ازاتا کچره دا اغی زنانا چه پا نفس داغی معشوم وی داغی پا گیڑ باندے لاس کی دی او یو کم سل کرتے یا مبدی وائی انشاءاللہ نبا حق معشوم ضائع کی گی او نبا دا وقت نمخ کی معشوم پیدا کی گی او چکل پیدا شی نصیحتیاب او توانا بوی دوبارہ پیدا کون کی ذاتا کسوک رکشیوی نو چکل دا کور ټول خلق ادشی نو یو کستے دا کور سلور وارو گٹونو کی او یا کرتے یا معیدو اوائی انشاءاللہ پا اوو روزو کے با حقا انسان رکشیوی کور تراشی او یا بیزر تزرا پا اوو روزو کے دن پتا اولگی گی اے جنور کون کی ازاتا منتدہ خیر او درحم جن نصیب کا کچرے بیمار بندہ ڈھیر دا کلمہ مبارکہ او اسم مبارک وائی نو اللہ تعالیٰ با اغتا صحت ورکی او سوچے یو کم او یا زلی دا وائی او ذکری پابندے سرکوی او بیائے دم کری نو دا ہر قسم نا او دا بند او دا مصیبت نبا اللہ تعالیٰ آغتا نجات او فلاح نصیب او فرمائی اے مرگ ورکون کی ازاتا مونگتا چکل مرگ راکے نو دا ایمان سرا او استاد رضا و خوشحالے سرا مونگتا مرگ نصیب کا دا چا نفس چی پا قابو کی نبی نو حقا دے دا دی ورد دود کی دلو پا وقت کی کئی پسینہ مبارکہ دے لاس کی دی او الممیتو دے دیر اوائی تر دے حد پوری چی دی ادشی انشاءاللہ داغ نفس با پا قابو کے دیر زر تر زر راشی او نفس پہ قابو شی اے ہمیشہ جندی پاتی کیو دن کی ازاتا سوک چی روزانہ دریز زر کرتے دا یا حیو ورد او وظیفہ پابندے سرکی حاغا با اسکل بیمار نشی کم بیمار چی پا مشکو گلاب سرا پا چینی لوخی باندے دا اسم مبارک اولی کی او پخفگو ابو سرے اوینزی او اغا ابو اس کی انشاءاللہ زر تر ضربہ اللہ اغا شفا نصیب کری یا قیوم اے دا ارچا مضبوطون کی او ٹنگون کی ازاتا مونگتا پخپل رضا او استاد اطاعت توفیق راکا چستا پلار زمون استقامت نصیب شی سوک چی دا دے اسم مبارک ور دیر کئی او دا دے وظیفہ پابندے سرا ذکر دوام طریقی سر کئی حق تبا اللہ پا تمام عالم کے قدر او عزت نصیب کری او سوک چی پا تنہائے کی لولی او دا دے ورد او ذکر کئی ناغتبا اللہ دا دوارو جہان خوشحالے نصیب کری اے دا ہرس بیا موندن کی یزاتا سوک چی دا روٹے پا وقت کے دا دے اسم مبارک ورد کبھی نو خوراک پا دا زر دا طاقت او دا قوت او دا نورانیت سبب اگرزی اے دا بزرگے او دلوے والا ذاتا پتنہائے کی چی سوک دا اسم دمر علولی او دمر ذکری اکی چی پا ذکر کی بے خودشی او بے ہوش پروزی انشاءاللہ پزربے دا اللہ تبارک و تعالی دا انوار الہیہ ظاہری زر تر زرا پیداشی او انوار الہی با را ظاہر کریشی اے یو ذاتا سوک چی روزانہ زرزلے واحد الواحد لولی نو دا حق دا زرنبا دا مخلوق محبت او یر اوزی اے پذات او پصفات کی یکتا ذاتا سوک چی روزانہ دیر دا احد ورد فرمائی نو اللہ تبارک و تعالی با اغتا دا دیر اولاد او دا دیر دولت نصیبہ و برخور کی انشاءاللہ
د دوانو جانو خوشحالی سره به د زړه خوشحالي هم نصیب شي. یا صمد بے نیاز او بے پروا ذاته د سحر وخت کې چې څوک په سجده پروزي او یو سل 25 کرته دا ورد او اسم مبارک باقاعده سره کوي. الله تبارک وتعالى بظاهری او باطنی رښتیاوالي او دغه تبرشتنی په هر قدم ورنصیب کی. او چې څوک په اوداس کې یا سمدو یا سمدو ډېر ډېر وایي نو الله تبارک وتعالى به د مخلوقنا په هر لار په هر لهجه او په ارا مورچه کې کامیاب او بے نیاز کی. یا قادر ډېر قدرت لرونکی ذاته ته په هر څه قادری. زمون ګناهونه معاف کا، زمون خطاګانې معاف کا. په حق سړی چې 2 رکعاته مونځ وکړي او د زړه په صدق سره سل ځلې یا قادر یا قادر وایي نو الله تبارک وتعالى به د هغه دشمنان ذلیل او رسوا کړي. که څوک مشکل چاته پیدا شي نو یو 40 ځلې د یا قادر یا قادر ولولي د هغې په لستو سره به انشاء الله هغه مشکلات زر تر زره الله ختم کړي. یا مقتدر پورا قدرت والا ذاته ته د قدرت او د طاقت والا یې. څوک چې د خوب نه پاسي او پس د خوب نه شل کرته یا مقتدرو یا مقتدرو وظیفه کی روزانه ویلو سره به ان شاء الله ټول کارونه آسان شي او یو مشکل بم داغه مخه ته ناراضي کراشي نو زر تر زر به الله حل او آسان کړي. یا مقدم وړاندې بوتلون کی ذاته د جنگ دوران کې چې په کثرت سره دا یا مقدم ورکوي د دې په ذکر سره الله هغه ته د جنگ فتح پیش قدمی او قوت حاصل شي او دښمنان به الله ذلیل او رسوا کی. د دشمنانو نه به الله هغه ته حفاظت نصیب کړي. یا مؤخر رستو کون کی ذاته څوک چې سل ځلې روزانه په پابندۍ سره یا مؤخر وایي نو هغه ته به د الله تبارک وتعالی د طرف نه قرب او جوار نزدېکت او محبت حاصل شي چې د هغې نه بغیر به هغه ته آرام نه ورځي. کثرت سره لوستلو سره او په ډېر ډېر ورد سره انشاء الله هغه ته به رښتونې توبې توفیق هم الله ورنصیب کړي. د دې ذکر په کثرت سره کوئ د توبې دروازه به الله تاسو ته پرانیزي او ستاسو توبه به منظور او قبول شي. یا آخر د ټولو نه پس او د ټولو نه مؤخر ذاته څوک چې روزانه زر ځلې دا اسم مبارک وایي نو د هغه د زړه نه به د غیر الله محبت وځي او د هغه خاتمه به په ایمان او په خیر شي. یا ظاهر سرګن او ښکاره ذاته د اشراق مون نه پس کچره څوک دا اسم مبارک 500 کرته ولولي نو ان شاء الله تبارک وتعالى بعد هغه پسترو کې رڼا او پزله کې نور ور نصیب کړي. یا باطن پټ او پنهان ذاته روزانه 3 کرته د یا باطن ورد وظیفه او ذکر کول سره رب العزال باطنی اسرار هغه ته ښکار کول شروع کی او د لستون کې پزړه کې به محبت الهی پیدا شي. د دې په لستو سره به الله په د باندې خپل محبت ساری او جاری ولري. یا والی با اقتدار تصرف کون کی ذاته د دې اسم په کثرت سره ورت کول سره د ناګهانی او آسمانی اپتونو نه بچ کېدل ضرور ملاويږي او د اوبو په نوي لوخي کې ولیکي او هغه اوبو بیا په کور کې چنقو کړي. ان شاء الله د کور د ار افت او مصیبت نه بنجات نصیب شي. یا متعالی د هر چانه اوچت او لوی ذاته د دې اسم کثرت سره ورت کول سره به ان شاء الله ټول مشکلات لری شي او ختم بشي.
کچری یو زنانا د خپلې بیمارۍ ورځو کې په کثرت سره د یا متعالی یا متعالی ورد کوي نو ان شاء الله د تکالیفونو محفوظ او بچي. یا بر بهتر سلوک کون کی ذاتا کچری څوک بدکار او شرابی انسان روزانه و کرته په پابندۍ سره دا اسم مبارک اولوري او د دې ذکر او د دې وظیفه پابندۍ سره کوي ان شاء الله د ګناه او د شراب نه بای رغبت او مینا ختم شي. د ماشوم پیدا کېدلو نه پس چې وزلې دا کلمه مبارک او اسم مبارک وایي او ور باندې دم کړي الله تعالی ته حواله کړي نو ماشوم به تر ځوانې دو پورې د ټولو افتونو نه محفوظ او په امان شي. یا تواب زر توبه قبلون کی ذاتا زمون توبه قبول کړي او زمون ګناهونه معاف کړي. د ساخ مون نفس 360 کرته چې د یا تواب ورت کوي ان شاء الله رښتونی توبه به الله تبارک وتعالى نصیب کړي. د دې اسم مبارک په کثرت سره د ویلو او د ورت کول کو ټول کارونه به الله تبارک وتعالى آسان کړي او ار مراد به الله سرته ورسي. یا منتقم د ضربت لی اغستون کی قدرت لرون کی ذاتا تد ار دشمن نظر تر زر بدلا اغستون کی او اغستل کول شي. څوک چې په حق وي او د خپل دښمن نه د بدلی اغستلو قدرت نه لري نو تر درو جمعو پورې دی د دې ورد او وظیفه او ذکر ډیر ډیر وایي. الله تعالی به په هغه د خپل طرف نه ظالم سره پوه شي او د ظالم نه بزر تر زره هغه مظلوم د پاره امتحان واخلي. یا ډیر عفو کون کی ذاتا مونږ ته عفو فرمایا. د دې اسم ډیر ډیر لستلو په وجه سره به ان شاء الله د لستون کې ټول ګناهونه معاف شي او پکار دي چې د دې ورد انسان پابندۍ سره کوي نو الله تعالی به ورته عفو وکړي او ټول خطایان او نقصانونه ورته معاف کړي. یا رؤوف ډیر مهربانا او مهرباني کون کی ذاتا او مشفق ذاتا مونږ سره مینا او مهرباني ملګری کا. څوک چې دریا رؤوف یا رؤوف ډیر ډیر ورت کوي مخلوق باندې بعد هغه مهرباني او مخلوق په پاغه مهرباني شي. په مخلوق کې به محبت د سر پیدا شي. لس کرتے درود شریف او لس کرتے یار او پولستلو سره د ټولو دشمنانو غوستنا یخا او سړه او لری شي. یا مالک الملک د کائناتو کلی مالکا ته د ټول کائنات حقیقی او کلی مالک. څوک چې همیشه یا مالک الملک لولي او د دې وظیفه او ذکر پابندۍ سره کوي ان شاء الله الله تبارک وتعالى به غنی کړي او مالدار به کړي او د خلقونه به نیاز او بے پروا کی. دغه کس به د چا محتاج تر عمر پورې نشي. یا ذو الجلال والاکرام د جلال او د کرم والا ذاتا په مونږ خپل کرم قائم کړه او د خپل جلال او د جمال په خاطر مونږ د خپل کرم لاندې راولا. څوک چې په کثرت سره د دې اسم مبارک ورد کوي نو ان شاء الله الله تبارک وتعالى به ورته عزت او عظمت ورنصیب کی او د مخلوق نه به ورته استغنا نصیب شي او دار چانه بیا بے پروا او غیر محتاج وي. یا مقسط عادل او منصف ذاتا مونږ ته د عدل او د انصاف توفیق راکا. څوک چې د خاص مرض یا جایز مقصد د پاره وسوځلې یا مقسط اولولي نو د دې لستو سره به ان شاء الله مقصد حاصل شي. او څوک چې روزانه د یا مقسط ورد کوي هغه به د شیطانی وسوسو نه محفوظ او په امان اوسېږي. یا جامع
د خورو ورو شیزونو را یوځای کوونکي یا ذاته د چا چې دوستان عزیزان منتشر وي او بې اتفاقه وي هغه د ساح په وخت کې غسل وکړي او مخ د اسمان طرف ته پورته کړي لس ځلې د یا جامع ووایي او یوه ګوته دې بنده کړي همدغه شان دې هر لسو سره یوه ګوته بنده کړي او په آخر کې دې دواړه لاسونه په مخ باندې راکاږي انشاءالله ټول دوستان به ورسره یوځای شي بے نیاز او بے پروا ذاتا څوک چې روزانه او یا ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تعالی به د هغه په مال اولاد کې برکت واچوي او انشاءالله هیڅ چرې به د چا محتاج نشي بے نیاز کوونکي یا ذاته څوک چې اول اخر 11 ځلې درود شریف وایي او په منځ کې 11 د پاسه 1100 کرته دا اسم مبارک د وظیفې په تور سره سحر یا ماسوتن د مانځنه بعد وایي نو الله تعالی به ورته ظاهري او باطنی غنا او بے پروايي مالداری نصیب کړي د بندولو او منې کولو طاقت لرونکي یا ذاته چې د چا بیبي او خاوند ترمنځه نالګوي نو په بستره باندې دی سملاستلو وخت کې 20 ځلې دا اسم مبارک یا خزا یا خاوند وایي انشاءالله په خپلو کې به الفت او محبت پیدا شي یا مانع ډېر د لستونکي به د اثر نه محفوظي او د بد آواز او د بد نظر نه به بچ او په فلاح کې اوسېږي د نفع رسولو والا قدرت لرونکي یا ذاته د سکار شروع کولو په وخت کې 140 کرته یا نافع ولستلو سره به کار انشاءالله منشا مطابق ته ورسي او داغه د خوښې موافق په کار انجام ته ورسي کله یو سورلې سور په کثرت سره د دې اسم ورد ولولي نو د هر آفت او مصیبت نه بچ شي او الله به په خپل حفاظت کې واخلي د نقصان رسولو قدرت لرونکي یا ذاته د جمعې په شپه کې سلزله دا اسم مبارک سو ولولي انشاءالله د ټولو ظاهري او باطني فتنونه به محفوظ شي او قرب الهي به ورته زر تر زر حاصل شي سراسر بهتر نور ذاته څوک چې د جمعې په شپه وکړته سورې نور او زرزلې دا اسم مبارک یا نور وای نو دا هغه زړه به ان شاء الله په قرب الهي او په انوار الهي او سره منور شي مطلب تاسون کی ذاته مونږ خپل مقصد او مطلوب ته ورسوا څوک چې لاسونه پورته کړي او اسمان طرف ته مخ کی دا اسم کثرت سره وایي او لاسونه په مخ باندې راکاږي نو هغه ته به د الله تبارک وتعالی طرف نه کامل هدایت نصیب شي او الله کې به شمار کړل شي همیشه پاتې کېدونکي ذاته د جمعې په شپه چې څوک زلزلې دا اسم مبارک وایي نو الله تعالی به د هر قسم ضرر او نقصان نه محفوظ ولري او ان شاء الله دا هغه ټول نیک کارونه به مقبول وي او الله په نظر کې به درون او عزتمن ښکاري د هر چا نه پس موجود اوسېدونکي ذاته څوک چې د نور خطل وخت کې سلزلې دا اسم وایي نو د هر قسم غم او سختۍ نه به ان شاء الله محفوظ اوسي او څوک چې د ماښام او ماسخوتن ترمنځ زلزلې وایي هغه ته به الله تعالی د هر قسمه حیرانتیا او پریشانۍ نه نجات او بچوالی نصیب وفرمایي راستی او نیکی خواهونکي ذاته روزانه د دې اسم ورد کولو سره به د ټول مشکلاتو او د کاروبار کې برکت او ترقی پیدا کړي شي او کم سړی چې د خپل سکار په تدبیر نه پوهیږي هغه د ماښام او ماسخوتن ترمنځ زلزلې یا رشید وایي نو یا به ورته خوب کې معلومات وشي او یا به ورته په زړه کې
الله داغي تدبیر واچي. یا صبور اے تحمل او برداشت والا ذاته کچره څوک د نور خطلو نه مخکې سلزله دا اسم وای نو الله تبارک وتعالى بداغه ورځ بد هر مصیبت نه محفوظ او په بچای کې تیر شي او د دښمنانو حاسدانو جبه نبا بچ او سالم پاتې شي او کچره څوک پس مصیبت کې انختی وي نو شل د پاسه زر کرته یا صبور وای دا هغه نه الله تبارک وتعالى دته ضرور نجات ورکړي. گران اوریدونکو دا الله پاک د نومونو مبارکو د ترجمه دا کیسټ با تاسو ته پیښور خار کباړی بازار کم نمبر دکان کې د شیرولی خان سره ملاویږي. عزیزانو دا نومونه مبارک چا چې پخپله یاد کړ او اولاد ته یاد کړ د دواړو جهانو سردار فرمای چې دا سړی به زما د شفاعت د جنډې د لاندې ولاړي. دیو جنا د مسلمانانو او خاص کر د پښتنو د پښتو سره ډېره مینه او محبت ته او په پښتو پوهیږي. د الله د دې مبارک نومونو ترجمه او د دې موافق چې کومه مجرب وظیفه او ذکر او ورد ستاسو دروان دې بیان شو دا پکور کې ساتل د برکت او د عظمت او د عزت او د ثواب باعث ته کدا پټرک بس سوزکی او پلنکوچ او اجرو دکان کې او ساتلی شي نو ان شاء الله هم په کاروبار کې الله برکات واچي هم باغ روز په خیر تیر شي د ار ضرر نه بدیتا او دغه انسان ته الله حفاظت او امان نصیب کی. دی وجه عزیزانو مونږ تاسو کچری د دې ورد کو د دنیا محبت په زمونږ د زړه نوزي او د الله مين او محبت په زمونږ په زړه کې قائم شي. عزیزانو اولیاء الله اومددی اسماء حسنا ورد او ذکر کوي داغي لنگر چلیږي داغي بزرګونو خادمان موریدان غلامان دا الله پالی د پټو خزانونه ناراضي چې د الله دې پاک او مبارک نومونو سره مينو کو او دا په خپل زړه کې ځای کو او مې په خپل یاد کو او مې اولاد ته یاد کو او مې خپل بچو ته یاد کو. رسول الله علیه السلام د دې بارکه فرمایي چې دینو مونږ کې دومره لوی اثر دی چې د اسمان او د زمکه ترمنځ څومره ګناهونه د دې په ورد او په ذکر سره الله تبارک وتعالى هغه ختمي او معاف کوي. ناراضي چې د خپل ګناهونو معافي او د خپل ګناهونو عفا او بخنه د الله نه په دې اسماء حسنا سره وغواړو. اللهم احفظنا يا فياض من جميع الآفات والأمراض والقحط والبلاء والطاعون والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اللهم احفظنا يا فياض من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا فياض من زوال الإيمان. اللهم انصر المجاهدين في الكشمير والفلسطين وأذربيجان وفي كل مكان من المسلمين. اللهم احفظنا يا فياض من شر الشياطين ومن شر المنافقين ومن شر الكافرين ومن شر الظالمين. اللهم انفعنا بهذا الأسماء نفعا كثيرا جميلا طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين.